افغان حکومت د سرتاسري اوربند وړاندیز وکړ. د افغانستان دفاع وزارت تېره ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې طالبانو د نفوذي کسانو په مرسته په زابل کې د ملي اردو 11 او د پولیسو 6 سرتیري وژلي دي. خو ځینې سرچینې چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي چې د جمعې د ورځې په برید کې شاوخوا 20 سرتیري وژل شوي دي. د طالبانو دغه برید په کور دننه او بهر کې غبرګونونه راپارولي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني دغه برید غندلی او ویلي دي چې د وسلوالو طالبانو دغه برید او دې ته ورته نور بریدونه نه یوازې د سولې فرصت له خطر سره مخ کوي بلکې د دوی پر ضد به د ولس کرک او نفرت لا پاروي. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا سفارت هم د دغه برید غندنه کړې او ویلي دي نوي کال په لومړۍ ورځ او بیا په داسې وخت کې چې د نړۍ هیوادونه د کرونا ویروس په وړاندې مبارزه کوي د طالبانو دغه ډول بریدونه نفرت لرونکي دي. په کابل کې د جرمني سفیر پیټر پروګل هم د دغه برید غندنه کړې او ویلي دي په زابل کې پر افغان ځواکونو د طالبان وحشي برید سخت خفه کړم. د نوروز په ورځ او بیا په یوې داسې ورځ چې نړۍ د کرونا ویروس له ستونزې سره مخ ده. د طالبانو دغه وحشي عمل سولې ته د طالبانو په ژمنتیا کې جدي شکونه راپورته کوي. د قربانیانو کورنیو او دوستانو ته د زړه د کومې ډاډګیرنه وړاندې کوم. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي نیکولاس کی هم په زابل کې پر امنیتي ځواکونو د طالبانو برید غندلی دی. د ویډیو د کتلو مو ډیره زیاته مینه او مننه.